د افغانستان لنډ تاریخ د علامه عبدالحی حبیبي اثر. اوومه برخه. په اریانا کې د موریا موقتي واکمني او بودایي لویه اغیزه. د سکندر د مړینې سره د فراخه امپراتوري هم سره وپاشل سوه. د لویو افسرانو د شام په طرابلس کې یوه غونډه وکړه او په هغه کې د سکندر هیواد په خپلو منځو کې سره وویشه. د اریانا جنوبي ولایتونه یعنی اراکوزی د ارغنداو ناوه او ګدروزی مکران سیبرتیاس ته وسپارل سوه او په اریا یا د هرورود په ناوه او په درنګانیا د هیمند په ناوه او د کبرسی سینددار حکمران سو او بکتریانا یا باختر او سغدیانا سغد ستاناسور ته ورکړل سوه او خیوراتیس سکندر د ماندینی روښاني پلار د اریانا د مرکزي سیمې یعنی پرامزید او د کابل ولایت حکمران سو. مګر د اریانا المرختیز ولایتونه چې حدود یې تر تکسیلا پورې رسېدل د هندي شهزادګانو او د یوناني جنرالانو ترمنځ د کشمکش په حال کې پاته سوه. او څنګه چې دې هېواد ته د یوناني لښکرو راتګ او په باختر کې د هغو د پاتو کسانو پاچاهي دوام دلته د یوناني فرهنګ او هنر او فکر او عقایدو اغیزه پرېښې وه او دا اغیزه چې د دې هېواد د وطني خلکو د فرهنګي بقایاو سره ګډه سوې وه د شرق لخوا له یوې بلې ډېرې مهمې پیښې سره مخامخ سو او هغه په هند کې د موریا د لوی سلطنت جوړېده و. که څه هم د اریانا په لمرختیزو برخو کې د موریا واکمني له سیاسي پلوه ډېر دوام نه درلود او دلته د یونانو باختري خپلواک سلطنت تاسیس سو، خو په دې لنډه موده کې د موریا پاچاهانو او د بودا د دین مبلغانو دا دیانت د اریانا په شرق کې خپور کړي چې دلته بیا په یوه فرهنګي ایزولاګلاس او د ثقافت او عقیدې د یوځای کېدو پر ځای کې درې مهم عناصر سره ګډ سوه او د دې هېواد د فرهنګ په تاریخ کې یو مهم باب چې د ګریګو بودیک په نامه مشهور دی پرانیست. او دا دیانت او هنر په افغانستان کې زر کاله نور د اسلام تر راتګ پورې پاته سو چې مهم عناصر یې دا ول: لومړی باختري یا د دې هېواد خپل داخلي فرهنګي او هنري او عقیدوي عناصر. دوهم یوناني صنعت او عقیده او فکر چې د 330 قبل میلاد په شاوخوا کې د سکندر سره شروع سوي وه. دریم بودایي هنر او فرهنګ او دین د خپلو هندي اثارو سره چې د موریا د واکمنۍ سره یو ځای راغله. په هند کې د موریا د سلطنت موسس چندراګوپتا یوناني سندرو کیتیس دی چې د بنداشاهي کهول یوې شهزادو ته چې میروتاوس نومېدله منسوب او دی د کشتریانو طبقې او د راجپوت شهزادګانو له ټبر څخه و چې په 340 قبل میلاد کې پاچا سو او تر 40 کاله پاچاهۍ وروسته په 300 قبل میلاد کې مړ سو او زوی یې بیندوساره چې د ورداهه ملکې له نسله و د ده پر ځای کښېنست او د موریانو پایتخت د هند پیتارا یا پټنه ښار و. چندراګوپتا د نندا سپسالار و. د تکسیلا د برهمنانو یو مشر چانکیه په سیاست او اجتماعیاتو او اقتصادیاتو کې د ارتهه شاستره د کتاب مولف چې وروسته د ده وزیر سو له ځان سره ملګری کوي او د مګده پاچا او پاچاهي یې له منځه یوړه او د ګنګا او سیند ترمنځ یې د یو لوی سلطنت بنسټ کښېښود چې اداري او مدني منظم تشکیلات یې درلوده. ځکه نو ده یوازې یو بریالی سپاهي نه ګڼي بلکې یو هوښیار او ځیرک سیاستمدار هم بلل کیږي. چندراګوپتا د خپل هیواد د لمر لویدیځ حدود د سیند تر غاړو اوږده کړه. د سکندر پر ځای ناسته یونانیانو غوښته چې د سکندر نیولې مځکې بیرته لاسته راولي. نو هغه وخت چې سلیکولوس ملقب په نیکاتور یعنی بریالی د بابل حکمران سو، پارس او پارت ونیول او په 311 قبل میلاد کې اریا بکتریا هم فتح کړه او په 305 قبل میلاد کې د کابل لارې د لمر خطو خواته ولاړ او د سیند تر روده پورې ووت. نو د هغه سیند په لمر ختیځو غاړو باندې
د چندراګوپتا د لښکرو سره مخامخ سو، خو څنګه چې نیکاتور خپل بډا یا حریف ډیر غښتلی ولید نو روغه یې ورسره وکړه او خپله لور یې ورکړه او د 1500 پلان په بدل کې ګندهاره، ارکوزیا، ګدروزیا او پراپومیزاد چندراګوپتا ته پرېښول او په باختر کې هم د دیودیبس حکمران وټاکه. د چندراګوپتا او سیولوسکوس تر هغې وروسته د هند او باختر روابط پراخ سوه او د هند تجارتي مالونه تر پخوا ډیر د کابل او بلخ له لارې د خزر د بحیرې بندرو ته یوړه سوه. سیلیوکوس خپل یو پوه جنرال میګاسنتینیس د موریا دربار ته د سفیر په ډول واستاوه او هغه یو کتاب د هند د حالاتو او موریا د پاچاهۍ په باب کې لیکلی و چې اوس نسته، مګر سترابو او د یونان نوري مورخانو په خپلو کتابو کې د هغه کتاب ځینې مطالب راوړي او ساتلی دي او د دې سفیر په وینا چندراګوپتا 600,000 پلي او 10,000 سپاره او 9,000 پیلان درلوده او د ده په شاهي کمپ کې 400,000 تنه ول او په دې ترتیب د اریانا د خاورې نیمې برخې د هندوکش تر جنوبي لمنو پورې په ده اړه درلوده. او دا لومړی وار دی چې د هندي اریایانو فرهنګي او سیاسي اغیزه له شرق څخه د انډوس لمر لویدیځې خاورې ته د هندوکش تر غره پورې رسېدلې ده. کله چې چندراګوپتا په 300 قبل میلاد کې مړ سو، د ده زوی بیندوساره د امیتراګاهاته دښمن وژونکي په لقب د پلار پر ځای پر تخت کښېنست او د یوناني امیرانو سره دوستانه سیاست راواخیست او د ګندهاره او پرومیزات او د ارکوزي له لارې د سیلیوکادانو د هیواد سره زیات تجارتي روابط ټینګ کړل. او کله چې سیلیوکوس نیکاتور په 228 قبل میلاد کې د 78 کلنۍ په مړ سو او د ده زوی انتیاکوس سوتر د ده پر ځای کښېنست، نو د 301 قبل میلاد په شاوخوا کې دیماکوس یا پټنې ته د بیندساور دربار ته د سفیر په حیث واستاوه. د موریا د پاچاهۍ او د یونانیانو ترمنځ فرهنګي روابط له همدې وخته پراخ سوي ول او دا هڅه د هند او یونان د ګډ مدنیت د تاسیس مبدا وګرځېده او سربیره پر دې د هند سلیوکوس افسر او د هغه زوی د هند د سمندر له لارې سفر وکړ او ښه جغرافیایي معلومات یې راغونډ کړه چې وروسته ورځني فلیني او استرابو استفاده کړې وه. د موریا پاچاهانو د یوناني سلوکیدیانو سره دونې د خپلوۍ رابطه درلوده چې د هند د پخواني سیاسي تاریخ مؤلف لیکي. بیندوساره انتیاکوس ته ولیکل چې ماته یو حاکم او خواږه شراب او وچ انځر رانیسي او راوایستوه. د انتیاکوس په جواب کې ورته ولیکل زه به انځر او شراب در واستوم، خو د یونان په قانون کې د پوهانو خرڅول ممنوع دي. دا موریایي پاچا د یونان علومو او ادب ته ډیر سراش و او د ده په وخت کې هندیانو د یوناني هومر اشعار په خپله ژبه ترجمه کړي او ویل به یې. او راهم هیرا په خپل کتاب بریهیت سهمیته کې د یوناني اسمان پیژندنې معلومات ته په درنه سترګه ګوري او څنګه چې دا اوضاع د ګریګو بودیک مدنیت پر شروع رڼا اچوي، موږ یې دلته په لنډه توګه راوړو چې د افغانستان د ګریک بودیک مدنیت آغاز ښه پیژندلی سو. د هند دا یوناني دوسته پاچا یعنې بیندوساره په 373 قبل میلاد کې تر 27 کاله پاچاهۍ وروسته مړ سو او زوی یې چې اشوکان امید د خپل وزیر راتھاګوپتا په مرسته پر خپلو ورونو بریالی سو او د موریا ته پاچاهۍ پر تخت کښېنست او دی بېشکه د هند ستر پاچا و چې پر هغه ټول برازیم او د افغانستان د خاورې پر یوه برخه د ارغنداو تر غاړو پورې سلطنت کړی دی. اشوکا په لومړي سر کې یو جګړن او وینې تویونکی سړی و چې د بنګال د خلیج پر غاړه د کالنګه په جګړه کې 100,000 تنه ووژل او 150,000 بندیان ونیول. خو هغه زړه زړونکي په جایې چې د په خونړۍ جګړه کې د سر په سترګو ولیدل او تر 100,000 پورې انسانان له لوږې مړه سول، د ده په روحیه او شخصیت باندې سخت اغیزه وکړه او د بودا د دین د روغې او سلامتۍ د فلسفې پراخو کې
چې په 260 قبل میلاد کې د بودا دین رسما ومانه او د هغه دین تبلیغ او خپرولو ته یې ملا وتړله. او تر هغه تاریخ وروسته د ده پاچاهۍ دوره راغله او د روغې او امن او د دیني ودانیو او د خیریه چارو د پراخوالي د بودایي بودتونو یا معابدو او لارو او مسافرخانو د ودانولو او د مذهبي د ساتیرو د خپرولو دوره وه. او دی چې د خپل ارت هیواد هر ځای ته ورسید، هلته یې پر ډیرو مختلفو ژبو او مختلفو رسم الخطو د نوپالنې او حتی د ځناورانو او ژویو د نه ازارولو نصیحتونه وکیندل چې تر اوسني وخته هم پاته دي. او دا ډبرین فرمانونه د هغې دورې پر اوضاعو ښه رڼا اچوي. په کندهاره او د افغانستان په لمر ختیځه برخه کې چې جنوباً تر کندهاره رسیږي، د بودایي ستوپو زیات اثار سته چې د هغو تاریخي ودانیو یوه برخه تر اوسه پیژندل سوې ده او د ټولو شمیر مشکل دی. وایي چې اشوکا د خپل هیواد په شمال کې 4 لوی ستوپې ودانې کړې چې یوه د پېښور د بالاحصار پر غونډۍ پرته او نه هجري کال کې د هیوتسنیک تر عصره پورې هم په همهغه خپل برم پاته وه. او د هیوتسنیک په وینا دا ودانۍ له ښکلو ډبرو او انځور سوو لرګو څخه ودانه کړې وه چې د پهایان پکول په سپینو او سرو زرو ښکلې سوې وه. او موسیه پوشه وایي چې دا هغه ستوپه ده چې د سترګې سوغات نومېدله او بودایانو عقیده درلوده چې دلته بودا خپله سترګه قربانه کړې وه. همداراز د اوسنۍ 400 لمر ختیځې خواته د کنیزکه پر غونډۍ باندې د اشوکا ودانه کړې ستوپه وه چې د هیوتسنیک تر وخته هم په همدې نامه مشهوره وه. او دی وایي چې دا ستوپه په پرلپسې عصرو کې د 4 بوداګانو د قوانینو د تبلیغ ځای و. د 9مې برخې پای.